السلام علیکم ویورز د انګلیسي لغات او جملې برخې ته ښه راغلاست. د نننی درس زمونږه د انګلیش جملات دي چې د بګنرز اشخاصو دپاره دي. راځئ نو چې نن څه نوې جملې زده کړو چې مونږه په روزمره زندګۍ کې ترې په ډېره ساده توګه سره کار اخیستلی شو. لومړۍ جمله ده زمونږه What do you think؟ ته څه فکر کوې؟ What do you think؟ ته څه فکر کوې؟ Switch on the light. بلب ولګوه. یا موږ ورته ګروپ وایو، ګروپ ولګوه یا چالان کا. نو دې ته موږ په انګلیسي کې داسې وایو چې switch on the light. بلب ولګوه. Where are you going؟ ته چیرته ځې؟ د سوالیې په طور سره موږ استعمالو. Where are you going؟ ته چیرته ځې؟ Food is ready. ډوډۍ تیاره ده. Food is ready. ډوډۍ تیاره ده. نو بیا که چیرته تاسو ډوډۍ نه خورئ او ورته وایئ چې زه موړ یم، نو بیا ورته ډېر په ساده الفاظو کې تاسو ته خبره کولی شئ چې I am full. No thanks, I am full. مننه، زه موړ یم. یا که چیرته وږی یې Oh yeah, I am hungry. او صحیح ده، زه وږی یم. نو مړېدلو ته یا موړ ته په انګلیش کې full وایي چې زه موړ یم، او وږي ته بیا hungry وایي. Don't make excuses. بهانې مه جوړوه. Don't make excuses. بهانې مه جوړوه. Don't do. Hurry. عجله مه کوه. Don't do hurry. عجله مه کوه. چیرته موږ استعمالو چې کله تاسو یو څه کار کوئ او خلک درته وایي چې نه فکر پې وکړه، نو په هغې صورت کې یا چیرته د تګ کاري یا چیرته په تیزۍ کې روان هستئ، نو تا ته یو څوک وایي چې ډېر عجله مه کوه، نو دغې ته په انګلیسي کې موږ وایو چې don't do hurry. عجله مه کوه. Don't even think like that. داسې فکر هم ونه کړې. Don't even think like that. داسې فکر هم ونه کړې. یو چیرته موږ کیدای شي په ذهني طور سره په یو خبره کې موږ غلط وسو یا مقابل لور په موږ پوه شي، نو هغه موږ د موانع دپاره یا موږ د منع کولو دپاره دغه جمله موږ ته استعمالوي. Don't even think like that. داسې فکر هم ونه کړې. یا موږ یو څوک د کوم کار نه منع کوو چې د هغې په فکر باندې پوه شوي د اول نه، نو هغې ته دا موږ په انګلیسي کې وایو چې don't even think like that. داسې فکر هم ونه کړې. د لا زیاتو جملاتو د زده کړې دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.